خان رحیم راځو په مایکروسافټ ورډ کې نن موږ او تاسو فایل مینو شروع کوو د کمپیوټر صفري زده کړې کورس کې مایکروسافټ ورډ پروګرام دی مایکروسافټ ورډ موږ او تاسو په تیر درس کې ویلو چې دا یو د افیس یو پروګرام دی چې د لیکلو دپاره استعمالیږي لکه کتاب مجله او داسې نور شیانو دپاره او محیط د دې ما تشریح کړی ټول تاسو ته نو په دې ویډیو کې موږ او تاسو رسما فایل مینونه شروع کوو دا وینډو مې تاسو ته تشریح کړې وه سټارټ سکرین څه ته وایي ډاکومنټ څه ته وایي دا ټول موضوعات په تیر لیکچر کې شته دی کوشش کوئ چې تیر لیکچر وګورئ نو فایل مینو موږ او تاسو د مایکروسافټ ورډ اوله مینو ده که څوک غواړي چې اول سر نه مایکروسافټ ورډ شروع کړي نو باید د فایل مینو نه سټارټ واخلي فایل مینو کې مهم اپشنونه هم شته دی او بنیادي اپشنونه ځینې شته دی فایل مینو کې راځو اول بیسک اپشنونه دي چې دا اپشنونه په ورډ اکسل پاور پوینټ ټولو کې دا کم دا یو رقم کار کوي خو صرف لغت بدلی اول هوم سکرین دی هوم سکرین با تاسو تیر ویډیو کې درته چې دې سکرین ته هوم سکرین هم وایي سټارټ سکرین هم وایي دا مې درته تشریح کړي چې ټمپلیټس دي دا چې دي دا چا فایلونه موږ سیف کړي دي راځو نیو ته نیو خپله څه کار کوي د نیو اپشن په ذریعه موږ او تاسو کولی شو چې ورډ پروګرام کې یو نوی ډاکومنټ واخلو دلته تاسو ته یو لیکم سره د شارټ کټو کوشش کوئ شارټ کټ یادوئ ګورئ په ورډ پروګرام کې نیو اپشن څه کار کوي نوی ډاکومنټ اخلي نیو ډاکومنټ تیر لیکچر کې ما تاسو ته ویلی چې د ورډ فایل ته ډاکومنټ وایي ډاکومنټ کې موږ سره څه وي ورقې وي نو چې تاسو غواړئ یو نوی ډاکومنټ واخلئ په نیو به کلیک کوئ او په بلینک ډاکومنټ داسې به یو نوی ډاکومنټ راشي دا وګورئ ډاکومنټ 2 اوس دلته به ځینو خلکو ته پوښتنه راځي چې دا ډاکومنټ موږ څه دپاره ګورئ زه تاسو ته ووایم که چېرته تاسو یو کتاب لیکئ لکه د کمپیوټر باره کې یو کتاب لیکئ دغه مثال 100 ورقې دی نو ته به څه کوې د هر یو ورقې ته به ځان ته ډاکومنټ اخلي او که نه هر یو ورقې ته به ځان ته ډاکومنټ نه اخلي ته به یو ډاکومنټ واخلې په دې یو ډاکومنټ کې ته دا ټولې 100 ورقې لیکلی شي که چیرته ورسره مثال اړخ کې انګلیش یو کتاب لیکي هغه هم 100 ورقې دی نو به ته به ځان ته لیکي هغه دپاره به ته یو بل ډاکومنټ اخلي لکه مثال دوسیه ډاکومنټ وي دوسیې ته نو دا ګوره ډاکومنټ 1 دی فایل ته راشه نیو ته بلینک ډاکومنټ ګوره ډاکومنټ 3 شو اوس 2 پکې څه شو ځکه موږ بند کړو که نه دا په شمېره داسې راځي اوس که داسې تاسو کتابونه لیکئ نو هر یو به ځان ته ډاکومنټ کې لیکئ که چېرته خبره د مکتوب شي مکتوب څه معنا لکه مثال یو ځای کې ته کار کې تا ته یو تجربې یو مکتوب ولیکه مکتوب لکه مثال د مکتب سې پارچې دپاره یا تبدیلي دپاره مکتوب دی تبدیلي دپاره هغه مثال ډیزاین ستاسو هر وخت په کارېږي سې پارچو دپاره مثال موافقه دا شیونه نو ته به هر یو مکتوب ځان ته ډاکومنټ کې لیکې داسې به نه کوې چې بیا ټول مکتوبونه یو ډاکومنټ کې ولیکې کېږي هسې خو تا ته مشکل وي که سبا تا ته اوس مدیر ووایي چې یاره پلانی مکتوب راواله که نوم تا ورکړی زر به یې پیدا کولی شي او که ټول 100 مکتوبه په یو ډاکومنټ کې یو لټوه پیدا کول به مشکل وي نو نیو څه کار کوي د نیو په ذریعه موږ نوی ډاکومنټ اخیستلی شو او د کیبورډ د لار نه چې نیو استعمالوئ نو کنټرول پلس ان بټن به وهئ کنټرول پلس ان به شارټ کټ دی د نیو صحیح شو کنټرول بټن تاسو پیژنئ چې کنټرول بټن کم یو ده دا تاسو په هارډویر کورس کې له کنټرول باندې به ګوته کېدی او ورسره به ان بټن باندې ګوته کېدی بل اپشن چې د فایل مینو کې راشو نیو نه پس چې دی اوپن دی اوپن نه مخکې اول زه تاسو دا سیو اپشن ویم سیو څه کار کوي یو ډاکومنټ سیف کوي یو ډاکومنټ څه کوي سیف کوي لکه د مثال په طور دا موږ سره ډاکومنټ 1 دی دلته زه راغم ما د کمپیوټر باره کې څه معلومات ولیکله صحیح شو دلته ما معلومات ولیکله صحیح ده دلته ما مثال څه ټکس ولیکله اوس زه غواړم چې دا ډاکومنټ سیف کړم دا زما کمپیوټر کې موقعیتي سیف دی موقعیتي او دایمي تاسو په هارډویر کورس کې ویلو چې موږ 2 قسمه میموري لرو یو موقعیتي معلومات ساتي یو دایمي لکه ریم او هارډ ډیسک دا اوس په ریم کې پروت دی موقعیتي دی که دې وخت کې برق لاړ شي
یا زه کمپیوټر باندې کوم دا به د منځه لاړ شي. نو زه غواړم چې دا دایمي شکل کې سیف کړم، لکه څنګه چې تاسو دا د ورډ نور فایل نه ګورئ چې دا تیار سیف دی. دا داسې غواړم چې په دایمي شکل سیف کړم، نو فایل مې نو سیف کې درته وایي ریسنټ څه معنا، لږ مخکې دغه ځایونو کې ما ورډ فایلونه سیف کړي، غواړې چې دې ځای کې ته سیف کې یا په نیټ کوم ځای کې سیف کې یا دس پی سي کې په دې خپل کمپیوټر کې په ډیسکټاپ کې سیف کې ډاکومنټ کوم ځای کې، یا مثال ایډ ا پلیس دام د نتورک مربوط دی، یا دې ځایونو کې ستا ځای خوښ نشو براوز ته خپله یو ځای انتخابې، بس په براوز کلیک که زه ورته یم چېرې په ډاکومنټ کې څه نوم باندې کمپیوټر، بس سیف. اوس تاسو وګورئ د دې نوم ډاکومنټ 1 دی، دغه سیف سره چې دا کوم نوم تا ورکړی دا به ډایرکټ بدل شي، ځکه دا خو ورته کمپیوټر دا نوم ورکوي که نه، چې کله ته ورته خپل نوم انتخاب کړې ډایرکټ به دا بدل شي. ګوره سیف باندې مې چې کلیک کړی نوم څه ته واوړېدلو، کمپیوټر ته. نو مونږ ویلو چې ټایټل بار مونږ ته د فایل او د پروګرام نوم ښیي که نه، دا وګورئ د فایل نوم شو، دا د پروګرام نوم شو. اوس دا دایمي سیف شو چې زه دا بند کړم، کله غواړم دا وګورم ریا به شم دس پي سي ته، دس پي سي کې به راشم ډاکومنټ ته او دلته وګورئ کمپیوټر، دا به زه کلیک کړم، دلته به وګورئ تاسو دا به ډایرکټ خلاص شي. اوس دلته تا دا کتاب شروع کړی، نن د دا لیکلو که او فایل د سیف کو، سبا راغې تا نور لیکل شروع که، مثال لږ د نور لیکلو که. اوس دغه لیکل ته غواړې چې همدغه فایل کې سیف شي، همدې ډاکومنټ کې، نو بیا به ته هم د سیف نه کار اخلې. یعنی سیف څه کار کوي، یو فایل په دایمي شکل ساتي او هغه فایل چې تا سیف کړی وي بیا هغه خلاص کړي، هغه کې څه تغیرات وکړي، غواړې تغیرات په هماغه فایل کې سیف شي، بیا به هم ته د څه نه کار اخلې، د سیف نه به کار اخلې. نو هر پروګرام کې سیف هم دا کار کوي. د سیف شارټکټ چې دی کنټرول اس دی، د سیف د ډاکومنټ دا ډاکومنټ موږ سره سیف کوي، شارټکټ کنټرول پلس اس دی. بیا راځو همداسې اوپن اپشن ته، هماغه فایل زه ګورئ اوپن اسانه د نوم نه ځای دی، یو ډاکومنټ خلاصوي، لکه ګورئ ډاکومنټ تاسو د سیم یو ډاکومنټ خلاصولی شئ، رایټ کلیک اوپن، دا خو تیاره ماضي کې او که داسې نه خلاصوې فایل ته رایشه اوپن ته رایشه، وګوره دې ځای کې که ستا ډاکومنټ وي ډایرکټ پې کلیک که دې ځای نه هم خلاصولی شي، او که دلته نه وي نو هماغه خبره براوز ته رایشه، کوم ځای کې دی زه ورته یم په ډیسکټاپ دی، هر ځای کې چې وي بس کلیک یې که او اوپن که ډایرکټ به څه شي خلاص به شي. نو د اوپن په ذریعه موږ څه کار کولی شو، یو ډاکومنټ اوپن کولی شو، خلاصولی شو، کوم ډاکومنټ چې سیف شوی وي. د اوپن شارټکټ کنټرول پلس او دی، په هر پروګرام کې وظیفه دا ده. د اوپن شارټکټ څه دی، د اوپن کنټرول پلس او. اوپن څه کار کوي، دلته یې زه لیکم اوپن د ډاکومنټ موږ سره سیف کوي. فایل ته راځم، د اپشن ته پسته بل ریکارډ کې راځو، سیوز ته راځو. سیوز څه کار کوي، سیوز یو فایل په یو ځای کې په څو نومونو سیف کوي. یعنی مثال په طور تا ته یو ریپورټ ده، دا داسې فکر وکړئ یو ریپورټ دی، تا ته وایي چې دا څو ولایتونو ته ولېږه، لغمان، کابل، کونړ، څو ولایتونو ته یې ولېږه، ته غواړې چې دا یو ډاکومنټ په څو نومونو سیف کړي، دا څه کې په څو نومونو، نو سیوز دا وظیفه ده. اوس زه غواړم چې دا یو ډاکومنټ په یو ځای کې په څو نومونو سیف کړم یا په څو ځایونو کې په یو نوم سیف کړم، نو سیوز نه به زه کار اخلم. فایل ته راشم، سیوز ته، براوز ته. اوس تاسو وګورئ دا ډاکومنټ تیار په ډاکومنټ فولډر کې سیف دی د کمپیوټر په نوم، مثال ما ورته نوم ورکړو انګلیشر. بیا راځم فایل ته، سیوز ته راځم، بیا براوز ته راځم، مثال نوم مې ورته ورکړو میت ریاضي. اوس تاسو وګورئ همدغه یو ډاکومنټ په یو ځای کې ما په 3 نومونو سیف کړو که نه، لیکل به یو وي، صرف به یې څه بدل وي، نومونه. صحیح ده. نو د سیوز یو وظیفه دا ده. بله وظیفه د سیوز څه ده، سیوز د لارې ته کولی شې چې د ورډ فایل په نور فایل ډاکومنټونو کې سیف کړي، نور پروګرامونو فارمیټ کې سیف کړي. سیوز لکه زه مثال اوسول تاسو دا در کوم سیوز دلته ګورئ، د ورډ فایل کولی شو لکه د سیوز د لارې کولی شو چې نوټ پیډ کې سیف کو، ورډ پیډ کې سیف کو، د انټرنیټ صفحې شکل کې سیف کو، پی ډي ایف کې سیف کو، ایکس پی ایس کې سیف کو. یعنی د ورډ فایل موږ کولی شو چې په نورو فارمیټونو کې یعنی په نورو شیونو کې سیف کو. لکه دې ګټه دا د سبا ته یو ورډ فایل ولیکو، لیکل دی وکړه، یو چا سره افیس نشته ورته وایي ما ته یې په نوټ پیډ کې راولېږه یا پی ډي ایف کې راولېږه، پی ډي ایف باندې به اوس خبره وکړو، یا یې ورډ پیډ کې راولېږه. نو دلته موږ د سیوز نه کار اخلو. لکه فایل ته زه راځم، سیوز باندې کلیک کوم، براوز ته راځم،
او زه دلته ورته یم چې مثال په ډیسکټاپ دا فایل سیف کنو ګوري سیو از ټایپ کې تاسو وګورئ چې په کوم فارمیټ کې سیف کې پی ډی ایف کې سیف کې ورلد 2003 کې سیف کې نوٹ پیډ کې سیف کې ګوره پلان ټیکس ورلد پیډ کې سیف کې زه ورته یم چې نوٹ پیډ پلان ټیکس مې انتخاب کو نوم مې انګلیش نوٹ ورکو چې په سیف زه کلیک کوم ګوره دا اوکې کوم نو د ورلد فایل ګورئ تاسو په نوٹ پیډ کې سیف شو دلته اوس وګوره انګلیش دا وګورئ نوٹ پیډ کې سیف شوی نوٹ پیډ زما ایرر ورکړي نوٹ پیډ پلس پلس استعمالوم ګورئ هماغه لیکل ټول دلته راغی ریپورټ عنوان وکنه نو د سیوز یو وظیفه دا ده چې د ورلد فایل ته کولی شي چې په نورو فارمیټونو کې سیف کې دا کار د ایکسپورټ د لارې نه هم کولی شو دلته هم دا اپشن شته ښه اوس د سیوز او د ایکسپورټ یو کار دی وګورئ نوٹ پیډ دلته د ایکسپورټ هم تشریح کوم چې د دې هم همدا وظیفه ده دا 2003 سمانه ګورئ که تاسو سره چیرته دا خو اوس دا اپشن دومره په درد هم نه خوري خو بیا هم زه تشریح کوم لکه تا سره دلته ورلد 2019 اوس موږ استعمالو یو ځکه اوس هم خلک 2003 استعمالوي نو چې تا هغه ته 2019 کې یو فایل ولېږي جوړ کړي هغه ولېږي هغه تا 3 کې به نه خلاصېږي ځکه دا د کمپنۍ اصول دي که 3 کې جوړ کړي 19 کې خلاصېږي نو اوس ته غواړې چې د 2019 فایل په 2003 یا 19 کې سیف کړي نو دلته دې اپشن د لار نه هم دا کار کولی شي د ایکسپورټ نه هم کولی شي او د سیوز د لار نه هم دا اپشن ترسره کولی شي صحیح شو ښه دلته راځي او سافټویر دی پی ډی ایف پورټیبل ډاکومنټ فارمیټ د دې مخفف دی پی ډی ایف موبایلونو کې نن سبا پی ډی ایف یو سافټویر دی پی ډی ایف دلته دا برک نشته زمونږ پی ډی ایف مخفف څه دی پورټیبل ډاکومنټ فارمیټ مخفف دی یعنی ته غواړې چې یو فایل چاته ولېږي چې هغه صرف دا ولوستلی شي ولولي نور څه تغیرات پکې ونه کړی شي نو ته دا د ورلد فایل به پی ډی ایف کې سیف کې د ورلد فایل به څه کې سیف کې پی ډی ایف کې لکه څنګه اوس وګورئ ما سره پی ډی ایف سافټویر زه اول چې کوم چې انسټال شته که نه نو ما سره هم ګورئ پی ډی ایف شاید انسټال نه وي دا به موږ د نت نه ډاونلوډ کوو د نت اوس نت هم نشته دی خو زه به خپل کمپیوټر چک کوم چې آیا سافټویرز کې ما سره پی ډی ایف سافټویر شته او که نه یو ځل زه چک کوم سافټویر سیټ اپ پی ډی ایف دلته ما سره نشته دی خو خیر تاسو سره که چیرته وي ډاونلوډ کړئ یا دلته کم سره کمپیوټرونو کې تیار موجود وي خو زه تاسو ته مثال صرف در کوم سیوز ته زه راځم براوز ته راځم زه ورته یم چې د ورلد فایل په ډاکومنټ کې سیف کا خو په کوم فارمیټ کې سیف کا پی ډی ایف پی ڈی ایف में انتخاب کو सेव में को सगोरे दादा वर्ड फाइल पी डी एफ के सेव शो सगोरे डायरेक्ट د انټرنیټي سافټویر کې خلاص کو یعنی پی डी ایف د یو سافټویر د ریډ اونلی دی ریډ اونلی سمانه چې صرف ته دا لوستل شي ته دا صرف څه کولای شي لوستل شي او کسته کې تغیرات نشي کولای اوس دا وګوره دا کارم پکې خدای چې ته اوس پلی کولای شي تا ته تلفظ هم کوي خو دا پی ډی ایف چې خپل سافټویر وي هغه کې دا کار نه کوي دا اوس ولې خلاص شو دلته ما دا د انټرنیټي صفحو کې خلاص کو براوزر دا خپل چې کوم براوزر دی د انټرنیټ د وینډوز ایکسپلورر دا هغه کې خلاص شو تاسو ته یو ځه خیمه ګوره دا موږ سره په هغه کې خلاص شو په دې کې ګوره راځم دیس پی سی ته ډاکومنټ ته راځم اوس ګورئ تاسو انګلیش پی ډی ایف تیار انسټال دا د ګوره نو ګوره د سافټویر دی پی ډی ایف دې نه ته پرنټ کولای هم شي صحیح شو دلته نه ریډ الاود ته لوستل هم شي ټیکس دا اوس نوې خبره پکې راغلی چې دلته ته پکې خپل هم صحیح ایډیټ کولی لیکلی شي اضافه کولی شي خو کوم لیکل چې شي هغه کې ته څه تغیرات نشي راوړلی بیا بل موږ سره یو سافټویر دی ایکس پی ایس ایکس پی ایس هم داسې یو فارمیټ دی چې دا په وینډوز کې تیار موجود دی دا هم ریډ اونلی څه معنی اکثره خلک چې صرف یې ته لوستلی شي اوس وګوره ډاکومنټ ته زه راځم درته دا سیف که په کوم فارمیټ کې ایکس پی ایس ډاکومنټ ایکس پی ایس مې واغستلو اوس وګورئ دا د ایکس پی ایس په شکل کې به سیف شي صحیح شو ایکس پی ایس خپله هم ریډ اونلی سافټویر دی اوس موږ سره پکې باندې دی کمپیوټر کې اکثره کمپیوټرونو کې خپله وي نو د سیوز او د ایکسپورټ اپشن هم دا وظیفه ده د دې اپشنونو هم دا کار دی صحیح شو پی ډی ایف هم همدې نه هم دا کار کولی شي د ایکسپورټ د لار نه هم سیوز د لار نه هم د سیوز شارټکټ موږ سره F12 دی
که سیو از اپشن نه کار اخلي نو کوم شارټ کټ به واخلئ F12. ښه بل اپشن موږ سره چې دی ایکسپورټ هم شو پرنټ ته به هم راځو شیر ته غواړئ که ته په انټرنیټ باندې چا سره شیر کې نو دلته شیر اپشن شته دی لکه ته غواړې شیر خلکو سره شیر کې نو دلته شیر کا شیر ویت پیپل دا په انټرنیټ په نیټورک په دې طریقو ون ډرایو په ذریعه ده ایمیل باندې چاته لیږي سیو از اټیچمنټ اټیچ کې یا لکه تاسو په میسنجر واتس اپ چیکس لیږي دا اټیچ دی یا سینډ ا لینک په شکل کې لیږي لینک د دې ادرس ورته لیږي لکه ادرس دا معنا ستا کمپیوټر کې کوم ځای کې سیو دا لینک به لاړ شي اټیچ په شکل کې به نه ځي سینډ د پی ډی اف ته غواړي دا ورډ فایل ایمیل کې چاته پی ډی اف شکل کې ولېږي پی ډی اف په شکل لیږلی شي ایکس پی ایس یا فکس ماشین خو ایمیل ستاسو په ورډ پروګرام کې نه پیژنئ دا د انټرنیټ کورس موضوع ده هلته چې مو پیژندو بیا دلته کار تاسو کولی شئ پریزنټ آنلاین څه معنا ته غواړي دا چاته مثال یو ځای کې درس ورکړي آنلاین ورته دا په سکرین شو کې پوسټ بلاګ خپله ویب سایټ دی لکه بلاګس دي لکه اکثره خلکو ځان ته بلاګونه جوړ کړي دي هغه خپله د دې پروګرامونو په ذریعه جوړیږي هغه کې خپل معلومات شیر کوي لکه د ویب سایټ غوندې نو که هغه بلاګ تاسو سره وي هغه پوسټ ټو بلاګ په ذریعه هم شیر کولی شي ایکسپورټ شو کلوز څه کار کوي یو ډاکومنټ بندوي کلوز ډاکومنټ بندوي نیو یو ډاکومنټ اخلي دې خبره ته ښه سوچ سئ او دا ډاکومنټ باندې زه غواړم دا کلوز کوم نو کلوز نو د کلوز په ذریعه موږ یو اوپن شوی یو خلاص شوی ډاکومنټ څه کوو بندو د کلوز شارټ کټ کنټرول پلس ډبلیو کنټرول پلس ډبلیو د کلوز چې شی دی شارټ کټ دی صحیح شو اکاونټ مې تشریح کړی چې د پروګرام څلور خواوې رنګ دي نه تاسو بدلولی شئ دې کې به انشاءالله څه مشکل نه وي انفو ته راځو دا نور دا هیسټري معلومات درکوي د خاص نشته څه پکې انفو ته کری شو انفو کې اوس وګورئ موضوع موږ سره چې دا always open read only دا څه معنا که ته غواړې چې دغه فایل څو خلاص کړي ریډ آنلی شکل کې ریډ آنلی څه معنا صرف یې ولوستلی شي نو دلته راشه always open read only او سیو یې کړه اوس دغه فایله دې کې څه شته اول زه به وګورم څه نشته ګورئ زه تیاره ما سیف شوی فایل د ورډ خلاصوم دلته راځم ډاکومنټ ته دا انګلیش فایل مې خلاص کړو اوس وګورئ دا چې خلاصیږي ریډ آنلی شکل کې نه دی که نه هر تغییرات پکې کولی شو ځم چې نور دا څو خلاصوئ په ریډ آنلی شکل کې دی خلاص شي always open read only او سیو یې کړه صحیح شو اوس که زه دا سیو مې کو او زه دلته دا کلوز کوم اوس که زه دا دوباره اوپن کومه نو ګورئ ریډ آنلی شکل کې به خلاصیږي آیا یس کا میسج ما ابا زه یس نه کومه ګوره نو دا ګوره ریډ آنلی شکل کې دی یو منټ دا میسج سوی the other would like to open this read only ورته هم یس نو یس چې شي ګوره ریډ آنلی دی پاس وګورئ دا صرف تاسو لوستلی شئ تغییرات پکې وکړئ خو دا تغییرات ده کې بیا تاسو نشئ سیف کولی ګوره چې سیف کې ته مجبور چې دا په بل نوم بل ځای کې سیف کې صحیح ده ښه او که غواړئ چې ریډ آنلی شکل کې خلاص نشي بس په نو کلیک کړه بله موضوع چې ده کې دا اپډیټ اپلوډ دی اپلوډ دا معنا مثال دا کمزی اپلوډ لغت لکه انټرنیټ باندې شیر کې کاپی پات ادرس کاپی کې چاته لیږي اوپن لوکیشن فایل لوکیشن یعنی دا فایل کوم ځای کې خلاص دی هغه موقعیت درته ښیي سیف دی کوم موقعیت درته ښیي دا علامه ختمه ایسته کړه انکرپټ وت پاسورډ څه کار کوي د انکرپټ وت پاسورډ د لارې موږ کولی شو یو ډاکومنټ ته پاسورډ ورکو لکه دا ډاکومنټ چې زه غواړم نور څو خلاص کړي هغه نه باید پاسورډ وغواړي څه وغواړي پاسورډ نو دلته زه پاسورډ څنګه به ورکوم فایل ته به راشم انفو ته به راشم او دلته به انکرپټ وت پاسورډ باندې به زه کلیک کوم دلته به زه پاسورډ ورکوم مثال پاسورډ ما ورکو 1 2 3 اوکې مې کو بیا هم هغه پاسورډ 1 2 3 اوکې به کې او فایل به سیف کړي اوس چې دا ډاکومنټ څو خلاصوي پاسورډ به ترې غواړي ګوره انګلیش کوم یو دا دی ګوره اوس چې څو خلاصوي پاسورډ به ترې غواړي پاسورډ چې خلاص شي طریقې شته خو په مصرف راځي انټرنیټ نه به سافټویر ورته ډاونلوډ کړي پاسورډ ورکړه 1 2 3 اوپن که فایل به خلاص شي که پاسورډ ختمه دلته به راشي انفو ته دیز نه پاسورډ ورته انکرپټ وت پاسورډ دیز نه پاسورډ پاک کا صحیح شو او فایل اوکې کا او سیف کا اوس چې خلاصه پاسورډ به نه غواړي
او دیز نه هم پاسورډ ورکولی شي. فایل ته ریشه، سیوس ته، براوز ته ریشه، اوپن ته ریشه، سیو جرنل آپشن ته ریشه. دلته پاسورډ ټو اوپن 1 2 3. پاسورډ ټو موډیفای سمانه تغییراتو دپاره. اوس یو پاسورډ ته اوپن کولو دی او د تغییراتو. نو که دا موډیفای ته ورکړي چې کله څوک دا فایل خلاصوي پاسورډ اوپن یا دی خلاص بشي، خو تغییرات پاسورډ چې ورنکړي به خلاص کړي، خو کم تغییرات چې پکې وکړي به پکې بیا نشي سیف کولی. لکه ما ورکړو 1 2 3 4 او اوکې مې کو فایل مې بیا یې هماغه 1 2 3 4 اوکې. ښه دلته مشکل 1 2 3 اول دا ورکوم، دا به زه پاک کړم اول، اوکې مې کو بیا هماغه 1 2 3 دا د اوپن شو. بیا ښه زه به د ایسته کړم جرنل آپشن 1 2 3 اوکې 1 2 3 اوکې. اوس بیا راځم پاسورډ ټو موډیفای م ورکوم. نو ګورئ 1 2 اوکې 1 2 اوکې سیو مې کو. اوس وګورئ دا چې زه کله خلاص کړم نو دلته ګورئ دا لیکلي پاسورډ ټو اوپن. که پاسورډ ټو اوپن زه 1 2 3 ورکړم 1 2 3 بیا به پاسورډ ټو اوپن موډیفای غواړي. موډیفای معنا تغییرات. که دا پاسورډ مې نه وي یاد، زه فایل لوستلی شم ریډ اونلی شکل، اوس تغییرات چې زه وکړم او بیا زه دې کې سیف کوم، هغه به دې کې نه سیف کېږي. فهم هم دی؟ په همدې فایل کې به نه سیف کېږي، په بل نوم به یې مجبوري سیف کړي. نو پاسورډ ټو اوپن د خلاصولو او پاسورډ ټو موډیفای د تغییراتو پاسورډ خبره کوي. ګوره زه ورته پاسورډ ورکوم 1 2 3 اوکې 1 2 اوکې. دا پاسورډ ختمه د سیوس د لار نه ختمه او د ځنه ختمولی شي. ریسټریکټ ایډیټینګ دا پست آپشن دی، دا د ریسټریکټ اکسس نیټورک سره کار کوي. مارک از فاینل دا د څه شي کوم لکه په نیټورک کې شیر کې څه تغییرات څه بندیزونه په دې ډاکومنټ لګېدل، تاسو ډیجیټل سیګنیچر اضافه کې. مارک از فاینل څه کار کوي؟ ګوره یو کس دغه فایل خلاص کړ ته ورته چېرې داسې دا فایل چې دا کله خلاص کړي داسې معلوم شي چې دا فایل هغه ته وګوري چې دا فاینل شوی، یعنې دې کې کار مکمل شوی، نور تغییرات ته ضرورت نشته. نو فایل ته به راشي انفو ته به راشي او انفو کې به ورته څه ووایه مارک از فاینل او اوکې او بیا فایل سیف کړي. دا میسج ځکه ورکوي چې اوس فایل سیف کړه اوکې کړه اوکې کړه اوس سیف یې کړه. صحیح شو؟ اوس ګورئ زه چې دا کله خلاصوم نو دا به چې چاته زه معلومیږي چې دا ریډ اونلی شکل کې، یعنې دا مارک دی، ختم دی، د کار فاینل شوی. لکه یو کتاب ته ولیکه ته هغه کس ته دا لیکي چې دا وروره فاینل دی، دکې نورې ګوتې مه وه. نو مارک از فاینل نه به بیا کار اخلي. بیا دکې کس تغییرات کولی شي هغه وخت چې په دې آپشن کلیک کړي. نو نن دپاره دا شو. دا آپشنونه داسې په درد نه خوري، خو بله ویډیو کې تشریح کوو انشاءالله. په بله ویډیو کې به فایل مینو زمونږ ختمه شي.